زموږ د پښتنو کې چې دا جهالت ته خپه نشي چرته د چا سره رشته کړي او دته د هغه خلکو لور خور ناستی نو د دې جینۍ د رور سره به لانجه راشي د پلار سره به لانجه راشي راځي دا خفګان دلته ول په کور کې د خزینه زور وباسي خپل خزینه به زور وباسي لکه خزینه سره ضرور کې دې څه کړی دي ظلم ولې کې لانجه دې چا سره دا ظلم په چا باندې کې بس دلته بدیل او بیا خاص کر زموږ پښتنو کې نور جهالتونه دي دا د بدل نکاحونه نبی علیہ السلام دینه منع کړی دا دا شغار نکاح نبی علیہ السلام ممنوع ګرځولې ده څوک چې نه پوهېده زه په خواطې دا نافرماني شوې ده خو بس نه پوهېده او چې کله ته پوه شې بیا به دا کار نه کوې چې په دې شرط باندې ته چاله لور خور ورکوې چې ته ماله خپله لور خور راکوې نو هله به دله زه در کومه رشته ماله یا زما رور له دې لپاره ته رشته غواړئ چې تاسو بله به موږ هله رشته درکوو چې تاسو به یې راله راکوئ په دې شرطونو باندې چې کومه رشته وي دې ته شغار وایي نبي صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشغار نبی علیہ السلام د شغار د نکاح پښتو کې بدل نکاح دینه منع کړی دا خبره غلطه ده چې بعضی مولیان ځان خلاصولو دپاره تاسو ته دا وایي چې خیر دی که مهرونه بدل شي بیا جایز ده هیڅ جایز نه ده صحابه کرامو داسې نکاحونه مات کړي دي دا روایت پکې د صحابو آثار پکې موجود دي دیو جنا اکثر زه دا چلو نه پوهېده نادانۍ او په بې علمۍ کې دا کار شوی دی بیا به داسې چې هغه یو زنانه سره به په کور کې د خاوند څه مسله راشي نو هلته د ښځې خاوند خفګان راشي دلته به د دې بل په کور کې هېڅ هم نه وي د ښځې سره رونه به م ورته وایي مور به م ورته وایي پلار چې شابه ته دې هم دا ښځه راګیره کړه هلته ستا خوروالی شابه ته هم دا ووهه ته هم دا بېعزته کړه هغې یې راوشړله ته یې م وشړه هغه به یې راشړلي هغې سره بس ظلم زیاتی به شوی غلطي به د هغې نه شوي نو دې غریبي څه غلطي وکړه دا خو اخلاقي ده سم دم ژوند تېروي د خپل خاون خدمت کوي د هغې د میلمنو خدمت کوي کور سنبالوي دې آخر څه ظلم کړی دی چې د هغې د هغه بل کور د زیاتي زور ته د دې نه وباسي دا زموږ جهالتونه دي دا زموږ هغه ظلمونه دي چې موږ یې کوو لګوي نو د دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دي